وبخښئ چې زما مورنۍ ژبه فارسي ده، خو چې داسې دلته پښتو غږېږئ نو زه به هم کوشش وکړم. زما سمه پښتو نه ده زده، خو زه به کوشش وکړم وبخښئ. ګورئ عزیزانو، دلته ما واورېدل چې اوس تقاضاوې دي. اول خو باید ووایم چې افغانستان په یو عمومي او غټ زندان تبدیل شوی دی. داسې نه ده چې افغانستان کې اوس ښځې حقوق نه لري او یا مکتبونه د دوی په مخ بند شوي دي. هلته د ژوند کولو امکانات پر خلکو باندې بند شوي دي. داسې یو ناورین دی چې هغه کې حیوانات هم ښکېل شوي ده. اوس د افغانستان حیوانات هم نه دی آزاد، انسانان هم نه دی آزاد. او بیا په هغه غټ زندان کې د ښځو دپاره بیا بل زندانونه جوړ شوي دي. هغه زندانونه داسې ده چې څه یې لیدل کېږي لکه چې دغه مکتبونو دروازې په ښځې باندې بند شوي دي. او داسې زندانونه هم شته چې هغه نه لیدل کېږي، او دغه نه لیدل کېږي او یا نه نامرئي زندانونه بیا موږ خپله د ځانو سره حمل کوو او دا نیکس جنریشن ته یې هم ورکوو. نو دلته که یو څه نظر ونشي، پام ونشي، زه فکر کوم چې د خلکو نه توقع او غوښتنه دا به سم کار نه وي، او یا خو کم از کم ځان ته یو فریب ورکول وي. اوس موږ خلکو نه غواړو چې هی خلکو دلته مکتبونه بند شوي دي او تاسې ولې خاموش یاستئ، او دلته بې عدالتي کېږي تاسې ولې خاموش یاستئ. او یا هم زموږ ځوانان، تاسې فکر وکړئ چې هغه تنکي ځوانان چې د غروره ډک وي، هغه د افغانستان په سړکو کې آزاد ګرځېدی نشي، خپل په ذوق باندې دوی کالي نشي اغوستی، خپل د وریښتانو سټایل نشي جوړوی. نو تاسې اوس فکر وکړئ، مونږ د فرهنګي له لحاظ نه، د اقتصادي له لحاظ نه، د پوهې له لحاظ نه، د هر څه له لحاظ نه د نابودۍ کندې ته روان یو. او بیا مور فکر وکړئ تاسې د افغانستان میندې چې ونه پوهیږي چې دوی مساوي انسانان دي او دوی د ژوند او د ازادۍ حق لري، نو دوی به د خپل اولادونه څنګه وریزي چې دغه اولادونه اوس د ازادۍ طرفدار وي او د دوی خپل د انسانیت په وړیو پوسي. دا کار ناممکن دی. که تاسې غواړئ یو جامعه نابود کړئ نو دا ښځې د پوهې نه منع کړئ. اوس ما خبره دا ده چې که چیرې دغه د مکتب تړل، د انسانانو د خوب د کوټې شاته درېدل، د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هر وخت چې ته وغواړې دوی ته تنبیه ورکول، وهل ټکول، دغه ټول اوس به دا شریعت کې وجه ولري او یا ریشه ولري. نو خو بیا موږ د مسلمان ولس نه نشو غوښتی چې ته د طالب مخ ته ودرېږه او ته خپل حق وغواړه او ته د خپل خویندې او میندې دپاره د مکتبو د دروازو د پرانیستلو په باره کې تلاش وکړه. دا نسو کولی. نو زما خبره دا ده چې طالبان چلنج یې ورکړې ده چې د دنیا ټولو له باندې دیني علما دې راشي او موږ ته دې په نښه کړي چې چیرته موږ د شریعت نه خلاف کار کړی ده. اوس که تاسې داسې امکانات ولرئ، زه نه پوهېږم چې دا امکانات شته که نه شته، چې پښتو ژبې دینی علما را وبرئ او دلته پوښتنه ځینې وکړئ چې اوس دغه خبره چې دوی دغه طالبان کوي ریشه لري په مذهب کې او که نه لري، دینی وجه لري، شرعي وجه لري او که نه لري. اوس که دوی وایي چې نه لرو، نو د بیا د علما د یو ګروپ سره را ټول شي او د طالبانو سره دی وغږیږي. اوس دغه د طالبانو چلنج دغسې پاته ده. 3 کاله ده چې دوی دغه خبره کوي چې دینی علما دی راشي او موږ ته دې په نښه کړي چې دا زموږ کارونه ټول شرعي وجه لري. نو دغه خبره زما وه چې اوس که شریعت وي د افغانستان د خلکو نه چې ډېر دین ځپلی ده، نو بیا دا توقع نشي کېدی. بیا هم تشکر.